سلامونه او نیکی پیرزوینې د افغان ګرځندوی چینل محترم او قدرمنو لیدونکو. نن ورځ به د دویچ لرنن او پشتو د درسونو په لړۍ کې مختلیف د ملکیت ارټیکل په جرمني یا الماني ژبه کې ولرو. نو Possessive Article یا د ملکیت ارټیکلونه چې د هغوی له ډلې به نومیناټیب کیس، اکوزاټیب کیس او ډاټیب کیس ولرو. یعنی د ملکیت ارټیکلونه به په نومیناټیب کې، په اکوزاټیب کې او په ډاټیب کې په دریو مختلفو کټګوریو او کیسونو کې ولرو. نو ارټیکلونه ډیر مهم دي. په تیر درس کې مو هم د ملکیت د ارټیکلونو په اړه باندې تشریحات وړاندې کړي ول. نو که چیرته تاسو هغه تیر درس نه وي تعقیب کړی نو مهرباني په کمنټ باکس کې د هغه لینک در سره شریکوم، هغه درس هم وګورئ. هغه هم د ملکیت د ارټیکلونو په اړه باندې ده او له ډیرو مهمو درسونو څخه ده. نو د نن ورځې درس به وي لیکشن 30 یعنی دیرشم درس. په دیرشم درس کې به د ملکیت ارټیکلونه په نومیناټیب، اکوزاټیب und ډاټیب کې ولرو. نو راځئ دلته به وګورو د Possessive Article یا د ملکیت ارټیکلونو په اړه باندې تشریحات وته. په چپ طرف کې وینئ یا په دې کالم کې مختلف رنګونه چې د ماسکولین، د نیوټرال، د فیمینین او د پلورال په ارټیکلونو باندې دلالت کوي. ماسکولین د نارینه ارټیکلونه دي، د نیوټرال یعنی خنثی، فیمینین د مؤنثو لپاره، د مؤنثو نومونو لپاره ارټیکلونو باندې، او پلورال د جمع ارټیکلونو لپاره. همدارنګه دلته نومیناټیب ښودل کیږي، د هغوی ارټیکلونه، د اکوزاټیب ارټیکلونه، همدارنګه د ډاټیب ارټیکلونه، او دلته ورسره مثالونه او د هغوی ترجمه. راځو د Possessive Article یا د ملکیت ارټیکلونه په نومیناټیب کیس کې یا په نومیناټیب حالت کې ښیو. راځو دلته د ماسکولین ته لومړی اوپا یعنی نیکه ته ویل کیږي. نو د هغه د ملکیت ارټیکل څه ده؟ ماین یعنی زما. ماین یعنی زما. ماین اوپا یعنی زما نیکه. مثال ته ګورو das ist mein Opa یعنی دا زما نیکه ده یا هغه زما نیکه ده. نو ماین یعنی زما. که چیرته ارټیکل کوم یو نوم ارټیکل څه وي په نیوټرال حالت کې وي یعنی das بیا یعنی ماشوم ته ویل کیږي، نو د هغه د نومیناټیب کیس د ملکی ارټیکل څه شی ده؟ ماین. هغه ماین ده څنګه چې په ماسکولین حالت کې ول. مثال ته ګورو das ist mein Baby. das ist mein Baby یعنی دغه یا هغه زما ماشوم ده. das ist mein Baby. که چیرته ډیر وي جمع حالت وي بیا زند کارول کیږي. راځو د فیمینین حالت ته چې هغه فیمینین حالت ډي ارټیکل لري. ډي ټانټا یعنی ترور یا خاله ته ویل کیږي. ډي فیمینین ده. نو ماینه ټانټا یعنی زما ترور یا زما خاله. نو مثال ته ګورو das ist meine Tante. هغه زما خاله یا ترور ده. او که چیرته جمع حالت وي هغه بیا زند کې کارول کیږي. راځو د پلورال حالت ته. نیفن د نیفن ارټیکل ډي ده یعنی ډي د جمع حالت د پلورال حالت ته. نو meine Neffen یعنی زما وراره. das ist meine Neffen یعنی دا زما وراره ده. نو په عمومي شکل سره د ماسکولین او د نیوټرال د نومیناټیب کیس Possessive ارټیکلونه یې عین څه دي؟ ماین. او د فیمینین او د پلورال یې عین څه دي؟ ماینه ټانټا، ماینه نیفن. همدارنګه ماین اوپا یعنی زما نیکه. دا یې مثالونه دي ورپسې. راځو اوس د نومیناټیب کیس کمپلیټ شو. راځو اکوزاټیب کیس ته. اکوزاټیب حالت کې ماسکولین ارټیکل په څه باندې بدلیږي؟ د Possessive ارټیکل په ماینن بدلیږي. ماینن اوپا یعنی زما نیکه. ماینن. مثال ته ګورو siehst du meinen Opa. آیا ته زما نیکه وینې؟ siehst du meinen Opa آیا ته زما نیکه وینې؟ اوپا چې ده هغه ډي ارټیکل لري. ډي یا اوپا. نو په اکوزاټیب کیس کې د Possessive ارټیکل څه شی ده؟ ماینن یعنی زما. او په نور حالتونو کې تغییر نه کوي لکه څنګه چې په نومیناټیب کیس کې ول په اکوزاټیب کې عین څه دي. مثلا په
د بیبي یعنی د ماشوم په نیوټرال حالت ته څنګه چې په نومیناټیف کیس کې ول دلته هم ده. مثلا د بیبي چې هغه داس بیبي ده د نیوټرال حالت ته، نو په دې حالت کې هم د پوزیسیو ارټیکل عین څه ده، یعنی ماین بیبي یعنی زما ماشوم. زیست دو ماین بیبي، نو دا یې مثال ده. په فیمینین حالت کې هم هغه ماینه ده څنګه چې په نومیناټیف کې ول، او په پلورال کې هم عین څه ارټیکل لري اکوزاټیف حالت کې ماینه، یعنی یوازې د ماسکولین یا د نارینه د ارټیکلونو پورې مربوط د هغوی پوزیسیو ارټیکل تغییر کوي، کوم یو چې په ماینن باندې بدلیږي. نو دا هم تکمیل شو. اکوزاټیف حالت یوازې د ماسکولین تغییر کوي، نور دا درې د پوزیسیو ارټیکلونه یې هغه څه دي کوم یو چې په نومیناټیف حالت کې وو. راځو ډاټیب حالت ته. میټ هم ډاټیب ده. نو دلته ګورو د ماسکولین حالت که چیرته ارټیکل ماسکولین وي، د کوم ارټیکل د نوم سره ماسکولین ارټیکل راغلی وي، مثلا ډي اوپا ډي ارټیکل ده، نو په ډاټیف کې د هغوی پوزیسیو ارټیکل په ماینم باندې بدلیږي. ماینم اوپا یعنی زما نیکه، ماینم اوپا. میټ ماینم اوپا یعنی زما د نیکه سره. او په نیوټرال حالت کې هم هغه ماینن ده، یعنی ماین په ماینن باندې بدلیږي. دواړه عین څه دي په ماسکولین او په نیوټرال حالت کې. ماینم بیبي یعنی زما ماشوم، میټ ماینم بیبي یعنی زما له ماشوم سره. راځو د فیمینین حالت ته یې که چیرته ارټیکل ډي ول، یعنی فیمینینو ډي ټانټه یعنی ترور یا خاله ته ویل کېږي، هغه په ماینه باندې بدلیږي. ماینغ یا هم ماینه، ځینې کسان یې ماینغ وایي، ځینې ماینه. نو ماینه ټانټه یعنی زما ترور یا زما خاله. میټ ماینه ټانټه یعنی زما له ترور یا زما له خاله سره. دلته ماینه ماینغ باندې بدلیږي. ماینه ټانټه یعنی یا ځینې کسان وایي ماینغ ټانټه. ورپسې هغه اخیرنی د پلوغال حالت کې ارټیکل په ماینن باندې بدلیږي. ماینن ځکه چې نیفن کوم ارټیکل لري؟ د پلوغال ارټیکل لري، نو ډي نیفن ده. نو دلته ارټیکل په ماینن باندې بدلیږي. ماینن په دې دوه حالتونو کې ماینه ول ماینه، خو دلته په ماینن باندې بدلیږي. په ډاټیف کیس کې ماینن. میټ ماینن نیفن یعنی زما له وراره سره. د وراره ارټیکل چې ده هغه د پلوغال په فورم یا شکل کې ده، ډي نیفن ده، په ماینن باندې بدلیږي. نو دلته ماینم دا ارټیکلونه مساوي دي، عین څه دي، او ماینغ تغییر کوي د فیمینین حالت کې، او ماینن هم تبدیل شوی ده په ماینن باندې د ماین څخه. نو دلته یې ارټیکلونه لږ تغییر کوي د ډاټیف کیس کې، او په نورو کې دومره زیات نه تغییر کیږي، یوازې په ماسکولین کې تغییر کوي. نو ډي اوپا یعنی نیکه ته ویل کیږي، ولې په تیر درس کې په غلطي سره هغه د اوپا په ځای باندې پلار تکرار شوی ول په نافهمي سره، هغه سره هم ما نوټ لیکلی ده. نو که مې چېرته هغه درس کوت هم اوپا نیکه ته ویل کیږي. فاټا پلار ته ویل کیږي، اوپا نیکه ته ویل کیږي، یعنی د پلار نیکه. او دس بیبي یعنی ماشوم، ډي ټانټه یعنی ترور یا خاله، ډي نیفن یعنی وراره یا هم د ورور زوی یا د خور زوی، خوریی یا هم وراره، دواړو ته نیفن کارولای شو. یعنی ډي نیفن هم وراره ته ویل کیږي، او کولای شو چې هم د خوریی یا د خور زوی ته وکاروو. د ورور زوی یا د خور زوی، یا وراره یا هم خوریی. نو دا و درې حالتونه په نومیناټیف کیس کې، د هغوی سره ارټیکلونه، او دلته ارټیکلونه معلومیږي چې کوم ارټیکل لري همدغه نومونه، او ورپسې دلته د هغوی پوزیسیو ارټیکل ده په نومیناټیف کیس کې، په اکوزاټیف کیس کې، او په ډاټیف کیس کې. نو دا ارټیکلونه ډیر مهم دي په مختلفو کیسونو کې. نو دا درس صحیح زده کړئ، او تیر درس کوم یو چې په ډسکریپشن باکس کې به لینک درته موجود وي، کولای شئ چې هغه درس هم وګورئ. نو د درس د لیدلو مو نړۍ مننه. Wir sind fertig. Wir dann درس تکمیل شو. نو که مې درس نه څه زده کړی وي، حتما ویډیو د سره لایک کړئ، بیل آیکن د سره پریس کړئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. که کومه پوښتنه یا سوال لرئ، مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ، یا
نور نو tschüss, د خدای په امان, الله حافظ, bye bye und auf Wiedersehen. Tschüss.